وعليكم السلام ورحمة الله. دا و د جمود العین او د قسوة القلب. جمود العین د سترګو د وچوالي، هېڅ اوښکه پکې نه وي او زړه سخت شي. د دې شرعي علاج څه شی دی؟ علاج دا د خندا کمه که، خوراک کم که، خوب کم که، اختلاط د خلکو سره کم که. دا د چې کم کړل، پنجشنبه دوشنبه روژه ونیسه او حلال خوراک وخوره. د ډېرو خبرو په ځای ډېر تلاوت وکړه. د ډېرو بې ځایه ټپو مپو په ځای باندې ذکر اذکار د ډېر زیات وکړه. فارغ اوقاتو کې نوافل وکړه، د قرآن تلاوت وکړه، صدقه ورکړه، مسکین فقیر محتاج د هغې په سر باندې لاس راکاږه، مقبرو ته لاړ شه، ادیرو ته لاړ شه، د مقبرې چې کوم آداب دي هغه مراد کړه، تهجد شروع کړه، تلاوت د ورځې په سپارو سپارو بدل کړه، 3-4 سپارې د شپې 3 د ورځې وکړه. کمې خبرې چې مه وکړې که نه، چې خوراک دې کم کړه، څښاک دې کم کړه، چکر دې کمې کړي، خوبونه دې محدود کړل او عبادات دې ډېر کړل. بیا به ته وګورې چې ستا په زړه کې څنګه انقلاب راځي. مشکل دا دی موږ ټول اوقات د چپ خبره پښتنو په اصطلاح په اکاړو کې تېر کړي. دې اکاړو موږ تاسې بوډاګان کړو، ځوانان یې کړو، مړه یې کړلو، کوم پیدا یې ونه رسوله. لا حول ولا قوة الا بالله دا کلمه ډېره ووایه، په سوونو په زرونو کرتې ووایه، سکون دې سره راځي. د قرآن تلاوت ډېر کړه. سبحان الله وبحمده حدیث د بخاري ده. که څوک دا کلمه د ورځې 100 کرتې ولولي، ټول ګناهونه به الله ختم کړي، اگر که دریاب د زک په مقدار. په سوونو کرتې دا جمله مو ولوله، سبحان الله سبحان الله. یو کرته چې سبحان الله ولولي، جنت کې یو نلګی کرل کېږي، دا لوله. الحمدلله چې د ورځې 100 کرتې ولولي. حدیث کې راځي دا دومره اجر لري لکه 100 خانمانه چې خوراکي توکي واچي، دا ټول صدقه. دا څومره اسانې خبرې. د کور د راوځه جومات ته پورې په سوونو کرتې الحمدلله ویلی شي، خو موږ تاسې نه یو. الله توفیق نه راکړي. دا ډېر قیمتي اذکار دي. لا حول ولا قوة الا بالله. مشکات کې حدیث د 98 غمونو علاج پکې پروت دی. دغه اذکار روزانه په سوونو کرتې لوله او دعاګانې کوه. ته به دې زړه وګورې، ستا زړه به دنسې باغ باغ وي. ته به دا سوچ کوې چې دنیا غونډه سرمایه ما سره ده او غونډې خوشحالۍ ما سره دي، هر څه ما سره دي. ما او تا غفلت، بې ځایه خوراکونه، څښاکونه، چکرې، حلال او حرام درمنو فرق نه کول چې څه مو کړه غم وکړه. زړه نه زما او ستاسې کنډر جوړه ده. ټول خفګانونه او پریشانونه پکې جمع شوي، هر څه په خپله خراب کړي.